مورې ما خو تا ته ویلي وو خو تا زما نه منل تا چې چاته زوی ویلو هم هغه ستا د عزت سعادت ته لاس واچولو د کمڅلو خلکو ښکار نه یوسف خانه چې سړی پکې وپېژني اوس دا خبرې پرېږده زه چې ځان ورسوم دا سوی زه ټیک وایم یوسف خان او زما لالا هغې پسې تللي دي زه هم تلل غواړم خورې همدغه وخت دی د مرستې کولو ما ته صرف دا غزي لږه لار وښیه راځه ما سره وروره زه او تا سره ولې یوه خور خپل ورور ته لار نشي ښولی ځکه په خپه معذور یم خو زړه مې د هغه چا د وینو تږی دی چا چې د حسن بانو د حیا څادر ته لاس اچولی دی چې ته زموږ په عزت دومره غیرت کې نو زه به همدانه په شا نه شمه زه چې ځو نچوړ د دې خبرې دا دی که ته د دې جینۍ سره واده وکړې نو دا به ستا د ګناه کفاره وګرځي او ته به د سزا نه هم بچ شې او د انکار په صورت کې به دا جرګه تا له سخته سزا درکوي ملک صاحب پیزار که د سرو شي خو د خپو لاندې وي څوک دې د سر تاج نه جوړوي او بیا دا خو زما د پیزار مناسب هم نه ده زه د جرګې هرې فیصلې ته تیار یم خو د دې سره واده کولو ته نه د جرګې دا فیصله به تا نه هغه چتره جوړه کړي چې ته به د پخپو کولو نه ډیران ته ګزارلو شي ملک صاحب ته خو د ډیران چتره وې او که زما نه چوړیم جوړ شي خو زه به د خپل سر دې ته ټیټ نه کم د ګواهانو په شهادت او د دې ساده جینۍ چې نوم یې په دې جرګه کې اخیسته مناسب نه دي د بیان د اورېدو نه پس د جرګې ټولو مشرانو دا متفق فیصله کړې ده چې زاهد خان به دا علاقه پرېږدي او دغه ټول جایداد به ضبط کېږي زاهد خانه زه به تا ژوندی پرېږدم که بس نه سبحان الله جرګې خپله د انصاف فیصله زاهد خان ته اورولې ده او که تا چېرته دا مړ کو نو دا جرګه به تا له د مرګ سزا درکړي خبر نه کار واخله د بدنامۍ د ژوند نه مرګ ښه دی دیدار خان مرګ د ده وجل پکار دی دیدار خان چا چې دی لکه د زوی لوی کړی دی نن د هغې د لور عزت ته لاس واچولو تاسو په حق یې خو جرګې ورته هم ډېره سخته فیصله واوروله ملک صاحب بېشکه چې فیصله تاسو د حق کړې ده خو د دې رسوۍ نه پس پر دې جنۍ سره واده څوک کوي د جرګې مشرانو د دې جینۍ لمن پاکه ده ته ټیک وې دیدار خان خو تا دا نه دی اورېدلي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي دیدار خان ته به د دې جنۍ سره واده وکړې غلی ولې شوې اوس جواب ورکړه که نه او زه دې سره واده کولو ته تیار یم
چې د اظهار ورته کولای نشو زړګي جاړه اوس مدام ورپسې اوس خو د بل شوه غرسنۍ لیونۍ لېږلی نشي اوس پیغام ورپسې عجیبه خبره ده لالا د حسن بانو واده کولو ته دیدار تیار شو او ته چوپ ولاړ وې زما به په نصیب کې واده نه وي که نه زه به ولې خدای داسې ړوند غوند کولم ولې سړی م شکیان کیدی شي چې ته د شک په سیند کې لو شوې دا خبره نه ده بچی زه د شک په سیند کې نه د بدنصیبۍ دلدل ډوب کړی وم حسن بانو په خدای ته دیدار په نصیب کې لیکلې وه که د ستا په خوله په داسې د چوپ مهر نه لګېدلی لګېدلې زړه په غشو ستا د مینې اوس جړېږي چې نه ویلې سپینې چې خوراک یې ستا دیدنو د زړه سره اوس همیش دپاره خوري به د ځان وینې بابو یوسف خانه راځه کښېنه که نه بابو زه ناستې نه تا بوتلونه راغلم ولې خیر خو دی که نه خیر دی بابو د حسن بانو نکاح ده ما وی چې تاسو هم زموږ په خوشحالو کې شریک شئ د حسن بانو نکاح د حسن خان دنیا شورانو حسن بانو دی اولاړه بل کبل تور کوینا د حسن بانو به نکاح وي او حسن خان به پکې نه وي دا څو خاص سړی دی چې د هغه نه بغیر نکاح نشي کېدی دا یو بابو دی د ښار نه راغلی دی د ډېرو ورځو نه د یوسف خان مېلمه دی السلام علیکم وعلیکم السلام بابو کښېنه هم ستا انتظار و مهرباني مولوي صاحب بسم الله کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبارک شه خان د ژوندو پادیره کې ځان دفن کا تمه غوسه د اوس نوره د دیدن کا دلربا چې د په سره بنارسۍ شي ته چاپېره د خپل ځان نه سپین کفن کا اوښکې عطر کا په مخ چې دې بهیږي تر پته د چا په مینا کې لمن کا اے حسنا د خولې چې بهر نه کې اے حسنا د
د خولې چې بهر نه کې همیش سخته دی اوس تیره په بدن بابو ته او دلته خیر خو دې که نه بابو دا ټیک ته چې زه یوه غرڅنۍ یم خو زه دومره کم عقله نه یم ولې څه چل شو ته جاړه ولې بابو ته چې زما نه کمې اوښکې پټې که نه همدغه اوښکې ما ستا په سترګو کې د نکاح په وخت لیدلې وي نه نه داسې څه خبره نشته نو بیا وخوره قسم چې ته مسلمانو سره مینه نه کوې چوپ ولې شوې اوس خو به زه ټول عمر چوپ یم ولې چې مسلمانو د دیدار په نکاح کې شوه او قابلې اوس به تم دا راز په زړه کې پټ ساتې بابو هسې نه چېرته ته مونږ پرېږده ولاړ شي اوس خو زه یم ستاسو خو یو ځل به ځم ولې چې زما په خپه کې راړ دی او زما دا راړ به په اپریشن باندې وځي او هغه هم د حسن بانو د واده نه بعد حسن بانو زه اوس ځم ځکه چې زما چوټي ختمه شوه خو بیا به کله راځي چې کله رالم نو په هغه ورځ به زه ستا ډولۍ خپل کور ته راوړم او ها رښتیا یوسف خان ته به ووایې چې ما ټکټ راغستی زه ستا څنګ ته نشم راتلی اوس ما له اجازت راکړه د خدای په امان بابو تا خو زما په واده کې ډېر تاوان وکړو پاگله تاوان به مې څنګه نه کولو که یو طرف ته ته زما رورې نو بل طرف ته قابلې ته ما خپله خور ویلې ده بابو ستا په موږ دواړو باندې ډېر لوی احسان دی احسان خو ستاسو دی په ما تاسو زما دومره خدمت کوئ چې دومره خدمت به سکا ورور او خور هم د چا ونه کړي بابو ستا خدمت په موږ حق دی ولې چې ته زموږ مېلمه یې ناوخته شو ته کور ته ورځه قابل خور به ستا انتظار کوي زه ورځه هله بابو شپه دې په خیر په خیر ډېر شم خوشحاله زه یوسفه په دې چې ستا د ژوند ښکلی ارمان پوره شو ارمان یوازې زما نه ستا هم پوره شو د واده نه مخکې خو درنه په اور کې ولاړو او اوس دې د خولې نه غږ هم نه خیجي ته به څه وې که هم زه به لګیا یم ښه ده چې ته خبرې نه کوې نو مه کوه خو زما یو څو خبرې واوره که زما د مور خدمت دې وکړو نو خدای به درله جنت درکړي زما د مور نه پس زه خپل یا د حسن بانو په هکله هیڅ نه وایم خو د بابو به ډېر خیال ساتي ولې چې که هغه زموږ میلمه دی خو تا ورته روح هم ویلی دي یوسفه د مور او د حسن بانو خیال ساتل زما فرض دی خو تا د خپل ځان نه مخکې د بابو د خیال ساتلو وویلې زه ستا د دې جذبې قدر کوم قابلې هغه تا خور او ما رور ګڼي او ګورې نه چې هغه زما او ستا په واده ډېرې پیسې ولګولې د بابو په خدمت کې خو حسم ثواب دی
ځکه چې هغه مجبوره معذوره او مسافر دی. منم قابلې چې ستا صرف نوم قابله نه دی، ته یې قابله. بابو بابو دا سهار وخت اخوا دې خوا لیکل کې. بابو دا غانا څه ته وایي؟ ها په خپل خوږ आवाज کې دا سندره ووایه که نه چې زه یې واورم. لالا زما خیال دی چې ستا د زړه نه د حسن بانو خیالونه نه وځي. و زما خوږې خورې، که زړه او مازغه د انسان په خپل واک کې وی که نه، نو د دنیا غمونه به پرې نه بوج کېدل. خو لالا د هغې سوچونه د خپل زړه نه وباسه، ځکه چې تیر شوی وخت واپس نه راځي. قابلې، که ته دا سوچ کوې چې زه دلته د حسن بانو په یاد کې ناست یم، نو ستا دا سوچ بلکل غلط دی. ځکه اوس دلته ناست یم نو صرف د یو خور او د ورور په مینه کې ناست یم. خو لالا دا واده وکړه چې ته به موږ سره یې، ځکه چې د تا نه بغیر موږ نیمګړي یو. او لیونی، زه خو یم ستاسو، او بیا د خور او ورور مینه خو د دنیا د هرې رشتې نه خوږی. حسن بانو څه چلو شو؟ الله دې خیر کړي، ډېر د یارې خوب مو لیده. یاریږه ما د خوب تعبیر همیشه له الټه وي، کیدای شي څه خوشحالي راتلو والی. الله دې وکړي چې زه د دیدار د غاړې هار جوړه شم، چې زما د ژوند مقصد پوره شي. حسن بانو الله دې وکړي چې ستا ټول ارمانونه پوره شي.